د غنی بابا ډیر خوږ او مشهور نظم دی چې سرنامه یې د ای د هر چا دلبره. د هر چا دلبر ته غنی خان په کومو الفاظو کې مخاطب دی؟ نو وایي چې مخ دې تابان استا، سترګې روښان استا، حسن بېشان استا، زه دې دلګیر کړمه. دا مجازي معشوقې ته غني خان مخاطب نه دی، بلکې د غني خان حقیقي او مستقل معشوقه چې دا هغه صرف او صرف د الله ذات دی. نو غني خان په دې کې هم الله ته مخاطب دی. وایي چې مخ دې تابان استا، مخ دې ډېر رڼا ورکوونکی دی، او الله خو دې نور السماوات والارض، رڼا صرف او صرف د الله ذات ورکوي. دا سپوږمۍ، ستوري او نور رڼاګانې دی نه ورکوي، بلکې دی له الله رڼا ورکړې ده او د الله هغه رڼا موږ ته منتقل کیږي. سترګې روښانه ستا. اوس د الله سبحانه وتعالی سترګې نشته دی، خو غني خان ته معشوقه جوړه کړې ده. نو بیا چې څنګه مجازي معشوقه نو هغه ناز او مکیز به یادوي، هم به په هغې طرز باندې غني خان خپله الله یادوي. نو سترګې روښانه ستا. ستا سترګې چې دي دا مړه وینې دي، روښانه دي، رڼا ده پکې. ستا په سترګو کې د څه رڼا ده؟ د خپل عشق دپاره رڼاګانې دي پکې، امید دی پکې، یقین دی پکې، مینه ده پکې. حسن بېشانه ستا، او بېشانه حسن، بې حسابه حسن دا د مخلوق نشي کېدلی. نو دا هم الله ته اشاره ده چې ستا ښایست چې دی دا بې حسابه دی، او زه دې دلګیر کړمه. نو زه دې په ځان باندې مین کړمه. او دلګیر څه ته وایي؟ دل، لکه دلګیر کړمه، زما زړه دې په خپله مینه کې راګیر کو. ماښام د سیند په غاړه چې و دنیا ویجاړه، ته وې ښایسته ولاړه او ګډ دې په ویر کړم. ماښام چې د سیند په غاړه باندې خلق ناسو او ټوله دنیا ویجاړه ښکارېده. یو ماښام یو د سیند غاړه او اوبه یې شوري. دغه وخت دا دنیا سړي ته څه تاله تاله ښکاري. نو ماښام د سیند په غاړه چې و دنیا ویجاړه، د سیند په غاړه ماښام په وخت کې چې دنیا تاله تاله ښکارېده، ته وې ښایسته ولاړه. نو صرف ته وې چې ته ښایسته ښکارېدې. په دې تک تور سکڼي ماښام کې هم ستا حسن چې دی هغه ماته ښکارېدو. یعنی الله سبحانه وتعالی ورځ پیدا کړې ده، وجعلنا النهار معاشا، د څه دپاره؟ د کار روزګار دپاره، د معیشت دپاره، د اقتصاد دپاره. وجعلنا النهار وجعلنا اللیل لباسا، او الله سبحانه وتعالی شپه څه دپاره پیدا کړې ده؟ لباس دی، کپړې دي. نو دا هم په دې کې هم د الله سبحانه وتعالی د انسان دپاره ښایست دی. نو ته وې ښایسته ولاړه او ګډ دې په ویر کړم. ماښام د سیند په غاړه چې و دنیا ویجاړه، ته وې ښایسته ولاړه. ته ښایسته وې د شپې هم، یعنې ستا ښایست د شپې هم په نظر راځي. او ګډ دې په ویر کړم. نو زه تا زما سره داسې چل وکړو، زما زړه دې داسې ځان ته راښ کو چې زه ستا د وصل پسې، ستا د لیدو پسې جاړم، په جړا یم. ای د هر چا دلبره، ای بې وفا دلبره، شبه زما دلبره، ظلم کول وړاندې. غني خان ورته بیا خبره کوي چې ای د هر چا دلبره. د هر چا دلبر چې دی دا لکه مجازي معشوقه نشي کېدی. چې کله مجازي معشوق یا معشوقه دا هر چایي شي، نو عشق ته انتقام اخلي، او بیا عشق د هغه سره مینه نه کوي. دا صفت صرف او صرف د الله کېدلی شي. نو ای د هر چا دلبره، ای هغه ذاته چې د هر چا د زړه خیال ساتي، د هر چا په زړه کې کېناستی شي او راتلی شي. ای بې وفا دلبره. په دې خبره غني خان لکه بې وفا ورته ولې وایي؟ چېرې په کار دی چې زه په تا مین یم چې صرف زما په اړه کې ناست وي. هر عاشق غواړي چې زما معشوقه دې صرف زما وي، خو الله سبحانه وتعالی بس لوی دی. نو غني خان ورسره بیا څه کوي؟ د ډېرې مینه ورته وایي ای بې وفا دلبره. د بې وفا نه مقصد دا هم کیدی شي چې ای بې پروا دلبره، ای هغه دلبر یې چې کو چا د سره مینه وکړله. ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
کوچري تاسو زما سره مینه وکړله نو پمان احسان وکړو نو دا د ځان لپاره وکړو نو اے د هر چا دلبره اے بے وفا دلبره خو الله سبحانه وتعالی فرمایي کنه چې الله غنی دی الله بے پروا دی کوڅو کو سره مینه نه کوي نو می څه پروا نشته دی نو پدې کې بے پروا خبر راتلی شي چې اے بے وفا دلبره او شبز زما دلبره ظلم کول وړاندې بس صرف زما شه غنی خان وتسوي د ډېر مینه یا الله صرف زما شه او دا چې زما کېږي نه نو دا په ما باندې ظلم وي نو دا ظلم چې دا ښه خبره نه ده چې ته صرف زما کېږي نه نو دا زما په ذات باندې یو ظلم به زه ګڼم او دا ظلم زه ښه نه ګڼم د ځان دپاره خو مې نږدې هم لرې ستا سترګې کې خبرې څومره ښایسته بشرې تا ته کتل ګران دي غنی خان بیا الله سبحانه وتعالی ته عرض کوي چې هم نږدې هم لري نږدې هم یو لري هم یې دا صفت هم صرف د الله کېدی شي د مخلوق نشي کېدلی هم نږدې هم لري نږدې هم او لري هم څوک د سره تعلق ساتي هغه ته نږدې څوک واذا سألك عبادي عني فاني قريب فرمایي کنه چې اے زما پیغمبره کو زما متعلق د نسوک تپوس کوي چې الله کم ځای دی نو ورته وایي زه ستا سره یم په خوا کې دی یم اجیب دعوت الداعي اذا دعان نو بس چې کله دی ماته وایي چې ای زما دلبره نو بس زه ورته ویم چې ای زما دلبره اجیب دعوت الداعي اذا دعان چې کله دی ما په کوم الفاظو یادوي د هغې نه په ښو او په خوږو الفاظونو زه هم یادوم نو غني خان ورته وایي چې همې نږدې هم لرې ستا سترګې کې خبرې ستا سترګې اوس د الله سترګې خو نشته دی خو د الله سترګې څه دي سترګې چې خبرې کوي نو سترګې چې کله د مینې نه ډکې شي دغه بیا خبرلوسی شي او عاشق دی د معشوق او یا د معشوقې په سترګو پوهېږي چېرې په دې وخت کې زما د معشوق په نظر کې او په سترګو کې زما دپاره مینه ده او که نه قهر ده یا غوسه ده نو دلته ورته ووایي چې ستا سترګې کې خبرې ستا دا سترګې زما سره خبرې کوي ستا ښایست ستا مخلوق په مخلوق کې چې د څومره حسن نوستی دی نو دا ټول زما سره خبرې کوي او ما سره څه خبرې کوي یعنی ما ځان ته رابلي وایي چېرې ته صرف او صرف د الله سره مینه کوه او د الله شه څومره ښایسته بشر یې تا ته کتل ګران دي الله سبحانه وتعالی خو بشر نشي اوس دلته کې به خلک وایي چې بشر انسان ته وایي که نه نو څنګه الله بشر شو چې څومره ښایسته بشر یې غني خان ورته وایي نو څومره ښایسته بشر یې چونکې دا د قافیې خیال غني خان ساتلی دی بشر هستی ته ویلی شي چې ته څومره ښایسته هستی الله هستی ده نو څومره ښایسته هستی او تا ته کتل ګران دي دومره ښایسته یې دومره ښایسته یې چې تا ته کتل چې دي دا ګران دي ناممکن دي موسی علیه السلام ورته وویل که نه چې ما ته ځان وښیه نو ما نشي دی وی نه خیر ما ته ځان وښیه وی ځه دې غر ته وګوره چې غر ته یې کتل نو په هغې باندې الله یو خپله تجلي راکوزه کړله او هغه تجلي چې موسی علیه السلام ولیده بېهوشه شو نو دغلته کې چې موسی علیه السلام بېهوشه شو بیا په هوش کې راغی پوه شو چې یاره الله دومره ښایسته دی چې زموږ دا سترګې لا تدرکه الابصار ځکه خو الله فرمایي که نه لا تدرکه الابصار ما سترګې نشي کتلی داسې سترګې نشته دی چې هغه ما وویني نو څنګه ځکه چې سترګو کې طاقت نشته مثال په طور باندې لکه یو لایټ دی بلب دی که نه نو دا کو 100 واټ دی نو موږ ورته کتی شو دا چې څومره دی واټونه سیوا کېږي اوس نور ته څوک کتلی شي سپوږمۍ ته موږ کتی شو خو نور ته نشو کتلی او د نور نه چې تیز رڼا شي نو د هغې ته بیا څوک کتی شو الله سبحانه وتعالی بې حساب ښایسته دی چې دومره ښایسته دی دومره رڼا ورکوي نو لا تدرکه الابصار سترګې نشي لیدی ځکه غني خان ورته څه ووی چې هم نږدې هم لرې ستا سترګې کې خبرې څومره ښایسته بشرې تا ته کتل ګران دي او ګران مې ژوندون ډېر شو د زړه مارغه مې ګیر شو لاړو بهار تیر شو عبس فریاد کوم غني خان الله له زړه ورکو او د الله سره مینه کول آسان کار نه دی دا چې چا کړي هغو ته پته وي خو چا نه ده کړې نو هغو ته به څه پته وي ګران مې ژوندون ډېر شو اوس وایي چې زما ژوند ګران شو بې
ستا د لیدونه، بغیر ستا د ملاقات نه. ګران مې ژوندون ډېر شو، بغیر ستا د معیت نه زما ژوندون بالکل ګران شو. او د زړه مارغه مې ګیر شو. دا ولې؟ مخکې مې د زړه مارغه چې و هغه کو به هر باغ ته والوتو او د هر باغ کو په هره ونه کې او د هرې ونې په هره څانګه کو کېناستو، یو آزاد مارغه و، نو څه پروا نه وه. اوس هغه مارغه چې هر خاخ ته به الوتو، هر باغ ته به تلو، هغه ګیر شو ستا د مینې په دام کې. او لاړو بهار تیر شو. هغه ورځې لاړې چې زه به بې پروا وم، او دا بې پروایي هم یو خوشحالي که نه، څه غم نه وي. نو لاړو بهار تیر شو. اوس هغه ورځې تېرې شوې چې زه بغیر ستا نه هم خوشحاله وم. اوس خو بغیر ستا نه خوشحالي ما ته نصیب کېدی نه شي. نو هغه ورځې لاړې او بس فریاد کومه. اوس فریاد هېڅ بې څه کومه، څه فایده یې نشته دی. که فریاد کوم نو چاته وکړم؟ څوک څه راکولی شي؟ د نورو یار شولې ته، په بله لار شولې ته، ښکار د ریبار شولې ته، او څو به د یاد کومه. د نورو یار شولې ته. غني خان ورته بیا وایي چې ګوره ته د نورو خلقو هم یار شوې، دا نه چې زه دې پرېښودم. نو یوازې غني خان په الله نه دی مین، چې څوک هم په الله مین دی. نو الله خو فرمایي چېرې زه نږدې یم زه د هغه یار یم. د نورو یار شولې ته. غني خان وایي چې نه، صرف زما یار شوې. او په بله لار شولې ته. ستا د مینې دا لار هم عجیبه غونته کېده چې څوک د سره مینه کوي نو هر چاله لکه د سپوږمۍ، څنګه چې سپوږمۍ په خپله غېږ کې دا ټوله دنیا رانیولې ده او هر چاته خاندي، دغه شان الله تعالی چې دی هغه هر چاته خاندي، هر چاله غېږ ورکوي. د الله د مینې غېږ دا د چا دپاره مخصوص نه ده، د هر چا دپاره الله سبحانه وتعالی غوړولې ده. ښکار د ریبار شولې تو څو به د یاد کومه. اوس غني خان الله ته دا خبره کوي چې د ریبار ښکار شولې. اوس یو رقیب یو ریبار یي. نو ریبار څه دی؟ د دوو مینو په منځ کې چې سوال جواب وړي راوړي دی ته ریبار وایي په مینه کې. نو ښکار د ریبار شولې تو. غني خان وایي چې دا ما د پاره چې د کوم ریبار نیولی و، یا ما چې کوم ریبار ستا د پاره نیولی و، مثال په طور ما په کوم پیغمبر باندې ایمان راوړی، یا تا ما ته کوم پیغمبران را لېږلي دي، نو ته خو په هغو باندې مین شوې. حالانکې ریبار چې دی نو دی صرف پیغام وړي راوړي، او د عاشق پیغام معشوق ته او د معشوق پیغام عاشق ته وړي. دی مین په یو نه وي، دغه دواړه په یو بل مین. دلته کې غني خان وایي چې نه، ته خو په ریبار هم مینېږې، ستا مینه دومره لویه ده، ته دومره مین ذات یې چې د ریبار د مینې ښکار شوې. هغه سره هم زما په شان مینه کې، د پیغمبرانو سره، د ولیانو سره. ولیان هم ریباران دي. او څو به د یاد کومه، تر کومې پورې به درته یادومه. مقصد دا دی چې یاره ستا د اداګانې به زه تر کومې پورې یادومه. دا داسې اداګانې دي چې کم انسان د مجازي معشوقې سره مینه وکړي او بیا د مینه د حقیقي معشوقې سره شي، نو دواړه خو یو شان نه وي که نه. د دې مجازي یعنی د مخلوق مینه د دې شرایط یو شان او د الله هغه بل شان، انداز د دواړو جدا جدا دی. نو ځکه ورته غني خان وایي چې ستا د اداګانو به زه څه ستاینه کومه، یعنې څنګه به یادومه، ځکه چې ستا د مینې ضابطه څه بل شان ده. زړه دی صفا د غني او قصه رښتیا د غني، مینه بلها د غني او جان ادبار وکا. غني خان بیا الله ته خپل زړه ښایي چې زړه دی صفا د غني. د غني زړه د نورو مینو نه صفا دی، صرف ستا مینه پکې ناسته ده. قصه رښتیا د غني او د غني خان د مینې دا داستان چې دی دا بالکل رښتینی دی، هم پتا مین دی. مینه بلها د غني او جان ادبار وکا. مینه د سره بې حسابه ده د غني خان. جان ادبار وکا، ای زما د زړه سا، ای زما روحه، په ما باندې اعتماد وکا، ادبار وکا چې زه صرف پتا مین یم. او په آخر کې ورته څه وایي؟ راشه جانان شه د ده، وړوکی خان شه د ده، یو ورځ میزبان شه د ده او ډېرې مدار وکا. نو غني خان بیا الله ته څه وایي؟ راشه جانان شه د ده. چې کله غني خان د زړه بالکل پاک دی
تمامي مینې تی وکلی دي نو خپل مینه پکې کېنوه او د مینې په دغه داوا کې او په دغه سفر کې د رښتینه دی مینه د سرم به حساب ده نو ادبار په وکا د دغه ادبار په نتیجه کې په برکت کې راشه جانان شه ده نو راشه د جانان شه د غنی جانان شه وړو کې خان شه ده نو وړو کې خان څه ته ویل شي راکه زما دا بچوړې ته وس غنی خان وته وی چې راشه جانان شه ده وړو کې خان شه ده بس مونږ به تو وای چې الله خو لوی دی نو ولې وته غنی خان وای چې وړو کې خان شه ده نو دا وړو کې لکه تاسو ته د خپل نوسه خیمه د نوم د محمد علي شان او د زما جون دی کنه نو د وړو سره خلق مینه کوي راشه جانان شه ده وړو کې خان شه ده راشه د غنی خان جانان شه او د داسې خان شه لکه څرنګه چې لکه د زړه مالک شه د غنی خان د زړه مالک شه او داسې مالک شه لکه څرنګه چې د یو ماشوم سره خپل پلار مور نیا او نیکه دا مینه کوي او د هغې په زړه کې صرف د ده مینه نو وړوکی خان شه د ده داسې معصوم او ماشوم مالک شه چې بس هم ته یې په سترګو کې غړېږي هم ته یې په زړه کې یادېږي او یو ورځ میزبان شه د ده ډېرې مدار وکړه اخر کې ورته غني خان وایي چې یاره یو پیره د ده میلمه نه وره د غني خان مینه هم ساجیبه غونته کېده که نه بچوړیا غني خان څه وایي بچوړیا میا د غني خان مینه چې ده نو هغه داسې ده چې موږ لکه چې مینه کوو نو هر عاشق خپلې معشوق ته وایي او خپلې معشوقې ته چې راشه زما میلمه شه غني خان دلته وایي چې نه ما میلمه کا نو دا ځکه غني خان لکه زه دا وایم چې دا په دې نظم کې غني خان رب ته مخاطب دی د دلبر چې دی د الله دی ځکه چې معشوقه عاشق میلمنه کوي دلته کې غني خان ځان میلمه کول غواړي د چا وایي چې یو ورځ میزبان شه د کوربه شه لکه دې ځان ته راوغواړه او د کوربه شه ډېرې مدار وکړه نو چې کله دې کوربه شي که نه بیا به حسابه مدار کوه چې دی څه غواړي هغه وله ورکوه لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي که نه چې جنت څه دی نزلا من غفور رحیم دې کې به تاسو ټول عمر د خپل مینهناک جانان د طرف نه میلمانه یې کوربه به ستاسو څوک یي کوربه به ستاسو چې هغه به الله یي او تاسو به میلمانه یې همیشه دپاره غني خانم الله ته وایي چې یو ورځ میزبان شه د ده میزبان شه نه کوربه شه یو مهمان یې که نه میلمه نه دلته کې غني خان وایي د ده کوربه شه نو موږ به ټول میلمانه یو د چا د الله او ډېرې مدار وکړه نو چې کله ته میزبان شي نو بې حسابه مدار یې وکړه ځکه چې په تا مین دی خو دا د غني بابا هغه نظم و ای د هر چا دلبره په سرناو باندې کو چېرې ستاسو خوښ شوی نور ته ورسوئ الله به خوشحاله کړه